راځو نیو لیسن زموږ ستاسو نوی درس دی هغه نارمل ای سی جي ده. نارمل ای سی جي اول راځو الکتروکارډیوګراف. یو الکتروکارډیوګراف دی، یو الکتروکارډیوګرافي ده، کارډیوګرافي، او یو چې دی هغه الکتروکارډیوګرام دی، الکتروکارډیوګرام دی. دا هر یو سره خپل خپل یو معنا لري. الکتروکارډیوګراف څه ته وایي؟ الکتروکارډیوګراف یو انسټرومنټ دی، یو ماشین دی چې الکتریکل اکټیویټي اف د هارت یا د زړه برقي فعالیت راخلي او دا د یو کاغذ پر مخ باندې رسموي. دې څه وایي؟ الکتروکارډیوګراف. الکتروکارډیوګراف an instrument that record the electrical activity of the heart on a paper. په یو پیپر باندې، په یو کاغذ باندې د زړه د الکتریکي فعالیت هغه رسمول د الکتروکارډیوګراف نومیږي. او دا ماشین چې رسموي دی ماشین ته الکتروکارډیوګراف وایي، او دغه پروسې ته یا دا پروسس ته الکتروکارډیوګرافي وایي. او دا کاغذ ته هغه کاغذ چې په هغې باندې الکتریکل اکټیویټي اف د هارت ریکارډ کیږي د یو ګراف په شکل باندې، هغې ته موږ الکتروکارډیوګرام ورته وایو. هغې ته موږ څه وایو؟ الکتروکارډیوګرام یا ای سی جي. ای سی جي هغه پیپر ته وایي چې هغې باندې د زړه الکتریکل اکټیویټي یا د زړه برقي فعالیت څه کېږي؟ ریکارډ کیږي. نو موږ تاسو ګوره یو الکتروکارډیوګراف وایو، بل الکتروکارډیوګرافي او بل الکتروکارډیوګرام. الکتروکارډیوګراف څه ته وایي؟ انسټرومنټ یا هغه ماشین ته وایي چې هغه د زړه برقي فعالیت د یو کاغذ پر مخ باندې رسموي. الکتروکارډیوګرافي څه ته وایي؟ هغه پروسې ته وایي، هغه پروسس ته وایي چې هغه د زړه برقي فعالیت په هغې کې په کاغذ باندې د ماشین په واسطه رسمیږي، هغه عملیه ده. او الکتروکارډیوګرام هغه کاغذ دی چې د هغې پر مخ باندې موږ تاسو د زړه برقي تغیرات چې دی هغه موږ ګورو، الکتریکل اکټیویټي یا برقي فعالیت ګورو د هغه کاغذ د پاسه د یو ګراف په شکل باندې. ګراف څه ته کوو؟ کومو خلکو ته باید د زړه ګراف وکړو؟ د څه په خاطر باندې موږ ناروغ ته ګراف کوو؟ یو څه اهداف باید ولرو. هر کار چې یو سړی کوي، هر پروسیجر چې اجرا کوي، هغلته باید یو هدف په مخ کې وي. چې یو هدف نه وي، یو ګول نه وي، هغه کار څوک نه اجرا کوي که نه. اوس موږ تاسو دا کلاس ته راغلي یو، د دې کلاس خو یو هدف دا دی چې تاسو ای سی جي زده کړئ، دا یو هدف شو. نو ای سی جي کول یو ناروغ ته دا هم باید یو ګول ولري، یو هدف باید ولري. داسې نه چې هر څوک راشي او موږ ورته ګراف وکړو. ګراف به چا ته وشي؟ هدف مې پکې دا دی چې موږ ته ارټریل انوینټریکولر انلارجمنټ او هایپرټروفي معلومه شي. د اوزیاناتو او بوتیناتو هایپرټروفي موږ په څه شي باندې معلوموو؟ په ای سی جي باندې معلومولی شو. اسکیمیک هارت ډیزیز ور باندې ډیاګنوز کړی شو. اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیک ناروغي موږ تاسو ډیاګنوز کوو، نو موږ ناروغ ته څه کوو؟ ای سی جي ورته کوو که نه. اریتمیاګانې، اوس موږ تاسو یو ناروغ ته تشخیص ای سی جي کوو د دې په خاطر چې اریتمیا ډیاګنوز کوو. یو ناروغ راځي موږ تاسو پلس ګورو، ریتم څنګه دی؟ ایریګولر دی. اوس دا چې دغه اریتمیا چې ده، دا ریتم چې ایریګولر دی، دا دی څه شی؟ آیا دا وینټریکولر پریمچور کنټراکشن دی؟ آیا دا اټرل فیبریلیشن دی؟ دا څه شی دی؟ نو دې لپاره باید موږ چې معلومه کړو چې دا کوم مشکل دی، کوم اریتمیا ده، نو باید ناروغ ته ای سی جي وکړو. کنډکشن ډسټربانسز موږ معلومه کړو چې دا اوس ناروغ ای وي بلاک لري، بنډل برانچ بلاک لري، بیا په ای وي بلاک کې فرست ډیګري ای وي بلاک لري، سیکنډ ډیګري ای وي بلاک لري، تھرډ ډیګري ای وي بلاک لري. نو د کنډکشن ډسټربانسز د معلومولو لپاره موږ ناروغ ته ای سی جي کوو. بل پیریکارډایټس دی. ناروغ موږ تاسو ته راځي چې سپین لري، چې سپین ناروغ چې سملم درد زیاتېږي، چې کینم درد ښه کېږي. زموږ تاسو یو شک پیدا کېږي چې مې بي پیریکارډایټس، دا شاید پیریکارډایټس ولري. دا پیریکارډایټس لري که دا اسکیمیک هارت ډیزیز لري. نو ای سی جي ورته وکړه، نو موږ تاسو ته پیریکارډایټس پکې معلومه شي. پیریکارډایټس ځان دپاره ځان ته خپلې کرایټیریاوې لري. افیکټ اف سیسټمیک ډیزیز آن د هارت، مخکې موږ ویلی چې ځینې سیسټمیک ناروغۍ دي چې موږ ناروغانو ته ناروغ ته پیښیږي او موږ په هغې کې په ای سی جي کې چینجز ګورو. هغې باره کې ما تاسو څو مثال ویلي. یو تایروټاکسیکوسس و، هایپوتایرودیزم و، پلمونري امبولیزم و، ملیګننسیګانې وي، سب ارکنایډ هیموریج دی، پارکنسنزم دی، پارکنسن ډیزیز دی. ډېرې داسې سیسټمیک ناروغۍ دي چې هغه په ای سی جي کې خپل تغیرات ورکوي، هغه موږ تاسو په ای سی جي کې ګورو.
ډرګ افیکټ آن د هارت په زړه باندې د دواګانو تاثیرات او هغه په ECG کې خپل تغیرات ورکوي. تاسو ته ما یو مثال درکړی و ډایجوکسین دی. موږ تاسو د زړه ناروغیو لپاره استعمالوو خو کله کله ټاکسیسټي ناروغ ور ډوسیج کېږي هغه خپل تغیرات ورکوي په ECG کې. یا کونین دی کوینین چې دی دا موږ انټي ملیریل دوا ده موږ یې ملاریا دپاره ناروغ ته ورکوو خو کله دا په زړه باندې ټاکسیک تاثیرات لري. کیوټین ټروال پرولانګیشن ورکوي اریتمیاګانې ورکوي. کوینیډین دی امیډارون دی اورګانوپاسفیټ دی. د دې د تشخیص لپاره موږ څه کوو ECG ناروغ ته کولی شو. بل الکترولایت ابنارملټیګانې تاسو ته ما تېر ورځ ویلو چې لکه هایپوکلیمیا هایپرکلیمیا هایپومګنیزیمیا هایپرمګنیزیمیا هایپوکلسیمیا هایپرکلسیمیا د دې د معلومولو لپاره موږ ناروغ ته ECG کوو. دا هر یو ځان ته په ECG کې خپل خاص تغیرات لري او چینجز ورکوي. او ډیټیکشن اف ویریس کارډیک پروسیجر لایک انجیوپلاسټي کرونری بایپاس ګرافټ یو ناروغ ته تاسو یو پروسیجر اجرا کړی اوس دې لپاره چې تاسو پروسیجر دا کامیاب دی که ناکام دی نتیجه ورکړي که نه ده ورکړي. یو ناروغ ته د انجیوپلاسټي کړې ده اوس موږ ګورو ناروغ ته چې اوس ECG چسپین ورته پیدا شو نو موږ ECG کوو زموږ پروسیجر پیل دی هغې نتیجه نه ده ورکړې که نه پروسیجر صحیح شوی ECG کې چینجز نشته دی. یا ناروغ ته کرونری ارټري بایپاس ګرافټ شوی دی اوس ګورو چې زموږ پروسیجر نتیجه ورکړي که نه ده ورکړي نو موږ ناروغ ته څه کوو ECG کوو. او هاسپټال اډمیشن دلته یو ډېره مهمه خبره ده. ګوري ډاکټر صاحب ډېر وخت دلته یو مسټیک کېږي ډاکټر نه حتی د پیواز نه د نورو خلکو نه چې هغه مسټیک څه شی دی. یو ناروغ تاسو په هسپتال کې بستر کوئ اډمیټ کوئ ښه ګورئ چې اولډ ایج دی اولډ ایج کې پینلیس ایمای وي کله کله سایلنټ اریتمیاګانې وي سایلنټ اسکیمیاګانې وي مریض چې اډمیټ کوي باید ECG ورته وکړي بستر کې ECG ورته وکړي ځکه کېدای شي یو ناڅاپه د سډن ډیټ ورکړي سډن کارډیک ډیټ ورکړي تا ته پته نه لګي چې د مرګ علت څه و د دې د مرګ علت څه و. یا یو تاسو یو مثال وایم موږ تاسو به د خیره لیب بنډل برانچ بلاک ووایو LBB یو ناروغ درته راځي ECG ورته کوي په ECG کې چې ګوري نارمل ده هېڅ هم نشته یو ساعت وروسته یا یو ورځ وروسته دې ته چې سپین پیدا کېږي سینې درد تا ته نرس راځي چې ډاکټر صاحب د مریض ته چې سپین شوی دی ته یې دې ته ECG وکړه بل ECG ورته کوې ځکه دی خو راغلی چې سپین کې نه و تا ته بل ډیګنوز کې راغلی و تا ناروغ ته څه وکړه ECG دې ورته وکړه چې ګوري LBB ده لیب بنډل برانچ بلاک دی په ECG کې څه دی لیب بنډل برانچ بلاک دی. اوس دا لیب بنډل برانچ بلاک موږ تاسو ته نیو لیب بنډل برانچ بلاک شو نیو شو ولې موږ ته نیو شو ځکه موږ تاسو سره بیز لاین نارمل ECG موږ تاسو سره شته دی بیز لاین کې چې کوم ECG ده هغه نارمل وه اوس دا نوی ECG کې څه راغی LBB او تاسو پوهیږئ چې LBB دا حتی پنټیر والمای باندې دلالت کوي اگر که سګربوزا کرایټریا ورته شته دی خو بیا هم انټیریر والما یو موږ تاسو حتی کولی شو چې ناروغ ته اسکې ورکو سټریپټوکینیز ورکو ورته سټریپټوکینیز ورکو دا موږ ته انټیریر والما یې راښیي خو بیا ورته دې دپاره شرط شي شرط د LBB دپاره دا یې ښیو چې ناٹ ناون ټو بي اولډ زوړ به نه وي که چېرته زوړ LBB و هغې ته موږ اسکې نه شو ورکولی هغې باندې موږ دلالت نه شو کولی چې دا ایمای دی نو موږ به کله پوهېږو چې دا اوس نوی دی او دا زوړ دی هغه وخت به موږ د نوي او زاړه ترمنځ فرق کوو چې کله بیز لاین نارمل ECG موږ تاسو سره موجوده وي چې بیز لاین نارمل ECG موږ سره موجوده نه وي موږ د نوي LBB او دا زاړه LBB ترمنځ فرق نشو کولی نو په دې خاطر هسپتال ته څوک بستر کېږي خصوصا چې عمر زیات وي نو باید یو ECG ورته د بیز لاین په شکل باندې واخیستل شي. حتی کله کله داسې کېږي ما داسې ناروغان هم کتلي دي چې یو ناروغ راغلی دی شفاخانې ته د اکیوټ ګیسټرونټرایټس په لوحه کې خو چې کله ورته بیز لاین او مریض دی شاک کې نو ډاکټر فکر کوي چې دا به هایپوولیمیک شاک وي دا به کوم شاک وي هایپوولیمیک شاک ولې به هایپوولیمیک وي ځکه چې ناروغ اکیوټ ګیسټرونټرایټس تېر کړی دی خو داسې ناروغ ما کتلی چې همداسې یو ناروغ ته ECG شوې ده د بیز لاین په شکل باندې هغه د هایپوولیمیک شاک تر څنګه کارډیجینیک شاک درلوده کارډیجینیک شاک څنګه کارډیجینیک شاک انفیریور والے مایو په ECG کې انفیریور والے مایو ناروغ درته په کومه لوحه کې راغلی شاک لوحه کې تاریخچه څه ده اکیوټ ګاسټرونټرایټس موږ تاسو غلطي کو چې ناروغ شاید څه وي
هایپولیمیک شاک کې وي حال دا چې ECG ورته کېږي کارډیوجینیک شاک دی انفیریور والے مای دی اوس کوم دي ناروغ ته موږ تاسو ډېر مایات ورکو د اندازې څخه زیات مایات ورکو ایمای ناروغ ته زیات مایات ورکوی شو پلمونري روډیمات لا موږ هغه حالت څه کوو ډیټریټ کوو یا نو خصوصا چې شاک کې موږ تاسو ته ناروغ راشي شاک کې حتما ECG ورته وکړئ ځکه شاک به تاسو کارډیالوجي کې ویلي څلور ډوله شاک دی که نه څلور ډوله ابسټرکټیو ډسټریبیوټیو کارډیوجینیک او هایپولیمیک شاک نو د دې شاکونو توپیر چې موږ کوو چې دا شاک کې دا ناروغ هایپولیمیک شاک کې دی کارډیوجینیک شاک کې دی ابسټرکټیو شاک کې دی ډسټریبیوټیو شاک کې دی نو ECG څه ده دا مسټ او ضرور ده او پری اوپریټیو کیر د پاره یو ناروغ دی تاسو چیرته لګي سرجری د پاره کاندید کړی دی سرجری د پاره کاندید دی عملیات ورته کې مثلا یو زوړ بوډا سړی دی او یا کال عمر لري او تاسو بي پیج د پاره دا څه کوئ عملیات وای تاسو مخکې دي چې ناروغ ته بي پیج عملیات کوي ناروغ ته ECG وکړي بیز لاین په شکل باندې پری اوپریټیو د پاره چې دا سایلنت اسکیمیا ونه لري تاسو پوهیږئ چې سایلنت MI یا سایلنت اسکیمیا په درې ډوله ناروغانو کې وي اولډ ایج کې وي ډایبټیک ناروغانو کې وي او په ښځو کې وي نو دا اولډ ایج دی که نه دی اویا کاله عمر لري شاید دا ناروغ څه ولري سایلنت MI ولري سایلنت اسکیمیا ولري تاسو مخکې د عملیات نه ناروغ ته څه وکړئ ECG وکړئ داسې نه چې بیا وروسته د کمپلیکیشن ورکړي او مریض درنه د عملیات په پروسیجر کې څه شي ډای شي نو د عملیات نه وړاندې ناروغ ته ECG کول دا مسټ او ضرور دي دا باید ورته وشي او که چېرته درنه ناروغ د عملیات په جریان کې د منځه لاړه نو یو د ستا د راګېرېدو دلیل به دا وي چې تا ECG نه دی کړی ناروغ ته شاید د کارډیک پرابلم لرو ده نو دا چې شو انډیکیشنز دلته زه تاسو ته یو سلایډ ښیم دا ډېر مهم سلایډ دی او په دې سلایډ کې به موږ تاسو هغه څه زده کوو چې یو ECG څنګه مطالعه کوو موږ تاسو ته هغه رول او ریګولیشن راښیي چې په کومه طریقه یو ECG مطالعه کوي کوم ځای نه سټارټ اخلي او په کوم ځای باندې ختمو او کوم شیان په ECG کې ګورو خو مخکې دی چې مزه دا سلایډ تشریح کوم دی یو پوینټ دی هغه دی کې نه دی ذکر شوی هغه تاسو ته زه همداسې وایم ECG لیډس کې به په هغې بیا هم خبره کوو اول چې ECG درته راغلله او ته ECG مطالعه کې سټډي کې اول دا ده چې موږ تاسو به څه ګورو AVR لیډ وګوره اولینی کار چې موږ تاسو کوو موږ تاسو به کوم لیډ ګورو AVR لیډ اولینی کار زموږ تاسو دا دی چې باید ناروغ ته موږ کوم لیډ وګورو AVR لیډ AVR لیډ همیشه د پاره نیگیټیو دی همیشه د پاره AVR لیډ سي دا منفي وي منفي دا معنا دا بیز لاین دی دا د اساس خط دی موږ تاسو یو ECG رسمو یو تعداد موجي هغه پازیټیو یو تعداد نیگیټیو وي دا پازیټیو ده که نه دا نیگیټیو او بیا پازیټیو او بیا نیگیټیو او بیا پازیټیو ECG داسې وي دا P ویب ده دا QRS ده Q ده دا R ده دا S ده او دا T ویب ده دا موجي دي که نه دا اوس یو پازیټیو لیډ دی ځکه P پکې پازیټیو ده R پکې پازیټیو دی او T پکې پازیټیو ده خو AVR څنګه وي نیگیټیو وي نیگیټیو معنا دا ده چې P پکې سرچپا R سرچپا T سرچپا دا پازیټیو دی دا لیډ پازیټیو او دا څنګه دی نیگیټیو نو همیشه لپاره دا خبره یاد وساتئ چې موږ تاسو AVR لیډ ګورو AVR لیډ څنګه وي دا نیگیټیو وي که چېرته AVR لیډ داسې پازیټیو و دوه خبرونه به خالي نه وي AVR لیډ څنګه وي همیشه دپاره نیگیټیو وي خو که چېرته AVR لیډ پازیټیو راځي داسې مثبت راځي نو دا به دوه خبرونه خالي نه وي یو خبره دا ده چې ECG غلط اخیستل شوې ده ECG چې ده رانګ ده ECG غلطه ده انکریکټ ده دا غلط اخیستل شوې ده
او دویم احتمال دا دی چې میبي ډیکسټروکارډیا ناروغ شاید ډیکسټروکارډیا ولري. ګوري دا ډیره مهمه خبره ده چې ای وی آر تاسو وګورئ چې ای وی آر پازیټیو مثبت دی که منفي دی. همیشه دپاره ما تاسو ته څه ویلي چې دا منفي وي، خو که چېرته ای وی آر لیډ پازیټیو وي مثبت وي د دوو خبرو نه به خالي نه وي. یا به ECG غلط اخیستل شوي، لیډونه به سرچپه تړل شوي. غلطه څه معنا؟ لیډونه به چپه تړل شوي. د ښي لاس لیډ به چپ لاس ته تړل شوی، د چپ لاس لیډ به ښي لاس ته تړل شوی. او یا به ډیکسټروکارډیا وي. ډیکسټروکارډیا مین زړه به د لیف ځای باندې کوم خواته وي؟ رایټ خواته وي. نو ای وی آر به بیا څنګه راځي؟ مثبت به راځي. کني ای وی آر څنګه وي؟ دا منفي وي او نیګیټیو وي. اول موږ تاسو کوم لیډ ګورو؟ ای وی آر. ای وی آر څنګه وي؟ نیګیټیو. که پازیټیو وو یا به ECG غلط اخیستل شوي یا به ډیکسټروکارډیا وي. خو اوس تاسو ته دلته یو پوینټ وایم چې هغه کلینیکل پوینټ دی او اهمیت لري. کله چې ای وی آر نارملی اول لیډ څنګه دی؟ دا پازیټیو دی. داسې دی، داسې اول لیډ پازیټیو دی. ای وی ایل څنګه دی؟ دا هم پازیټیو دی. کله چې اول او ای وی ایل پازیټیو راشي ای وی آر څنګه راځي؟ نیگیټیو راځي. دا چې ولې نیگیټیو راځي په دې باندې لیډز کې موږ تاسو خبرې کوو. د خیره ای وی آر څنګه راځي؟ اول ای وی ایل څنګه دی؟ پازیټیو. که چېرته ای وی آر پازیټیو شو دا دواړه څنګه کیږي؟ نیگیټیو کیږي. که هغه ډیکسټروکارډیا وي او که هغه لم لیډ ریورسل وي. لم لیډ ریورسل مینس ښي لاس لیډونه لیډ چپ طرف ته وتړي او د چپ لاس لیډ ښي طرف ته وتړي. اوس دلته ګورئ که چېرته مثلا ای وی آر پازیټیو راغی، ای وی آر څنګه شو؟ ای وی آر دی پازیټیو شو، مثبت شو. اول به څنګه شي؟ نیگیټیو به شي که نه؟ ای وی ایل به څنګه شي؟ اب ای وی ایل به هم نیگیټیو شي. ای وی ایل به هم نیگیټیو شي. دا به هم نیگیټیو شي، دا به هم نیگیټیو شي. او دلته یو مهم پوینټ دا دی چې دا ټي څنګه شوله دلته؟ دلته څنګه شوه؟ دواړو حالت کې منفي شوله. او ټي منفي کېدل موږ ته څه راښیي؟ اسکیمیا راښیي که نه؟ ټي انورژن موږ ته څه راښیي؟ اسکیمیا راښیي. نو که چېرته تاسو ای وی آر ته فکر ونه کوئ او تاسو ECG راواخلئ او ECG مطالعه کوئ، اول او ای وی ایل لیډ وګورئ او ټي انورژن دي، تاسو به ناروغ ته ډایرکټ تشخیص څه کوئ؟ اسکیمیا ده. ته خو اسکیمیا لري. اب ورخطا کېږي، هغه ته به انټي پلاټلیټ شروع کوئ، هلته به نور دواګانې ورته شروع کوئ، ټسټونه به ورته کوئ، مریض به څه شي؟ ورخطا به شي. ته به ورته ورخطا شي. حال دا چې هغه به داسې نه وي، هغه به اسکیمیا نه لري، هغه به شي سر لیډونه به هم چپه تړلي. نو دې دپاره چې غلطي ونه شي، تاسو چېرته ناروغ سره زیاتی ونه شي، بل ځای کې ستاسو ECG څوک وګوري او دا ECG غلط ECG باندې تداوي شروع کړې ده، دا کار ونه شي. نو تاسو اول شی ګورئ اولنی کار دا چې تاسو به ای وی آر لیډ ګورئ. ای وی آر لیډ به ګورئ. ای وی آر لیډ همیشه دپاره څنګه دی؟ منفي دی. که چېرته پازیټیو و دوه حالتونه به یو حالت وي، یا به ECG انکریکټ وي او یا به ډیکسټروکارډیا وي. او ما تاسو ویل چې د دې تاوان به څه شي؟ تاوان دا دی چې اول او ای وی ایل به نیګیټیو شي. تاسو ته به یو غلط رهنمایي وکړي. تاسو که ای وی آر ونه ګورئ، اول ای وی ایل ډایرکټ وګورئ، تاسو به دستي وایئ چې ناروغ اسکیمیا لري. اوس دلته یو خبره ده چې وروسته بیا هم راځي، خو دلته ستاسو د ذهن خلاصېدو په خاطر کوم چې د ECG غلط اخیستل او ډیکسټروکارډیا ترمنځ بیا څنګه فرق کوئ؟ چې د ECG اوس نرس غلط اخیستې که دا ډیکسټروکارډیا ده؟ نه، ایکسرې نه هم د ECG کې باید پوه شو. دلته باید درته زه ووایم چې کله موږ وایو چې اوس دا ډیکسټروکارډیا ده، کله موږ وایو چې ECG غلط اخیستل شوې ده. د دې دواړو ترمنځ یو توپیر موږ کوو او هغه سمپل توپیر دی، ډېر ساده توپیر دی. څنګه توپیر دی؟ ګورئ داسې کوو چې موږ تاسو چس لیډز ګورو. چس لیډز کوم لیډونه ګورو؟ وي څلور ګورو، وي پنځه ګورو، وي شپږ ګورو. دا لیډونه ګورو. که دې کې ولټیج کم شوی و
لو ولټیج وو ولټیج کم وو حتی ویدری کلله ویدری ویسلوري 15 شپږ لیډونو کې ولټیج کم شوی وو ولټیج کم وو نو دا ډیکسټروکارډیا شوه او که ولټیج نارمل وو ولټیج څه وو نارمل وو او خو بیا هم ای وی آر پازیټیو وو ای سی جی غلط اغوستل شوې ده ګورې بیا در دا خبره تکراروم ای وی آر دی مثبت ولیده چې ای وی آر څنګه دی پازیټیو دی اوس به ته ډایرکټ لاړ شي کوم ولیډونو ته ویدری وی څلور 15 شپږ ته به لاړ شي که ویدری وی څلور 15 شپږ کې ولټیج کم شوی ولټیج به وګورې هلته که ولټیج کم شوی و ډیکسټروکارډیا ده که ولټیج نارمل و ای سی جی غلط اغوستل شوې ده په دې خبره م سر خلاص شو اوس به تاسو دلته یو بله خبره پیدا شي چې زه څه پوهېږم چې ولټیج کم دی که نه دی کم اوس به تاسو دا یو کوېشن پیدا شي چې اوس زه څه پوهېږم چې دا اوس لو ولټیج ده که ولټیج پوره دی نو هغې دپاره موږ تاسو کرایټیریا لرو لیم لیډونه دي لیم لیډونه اطرافي لیډونه دي لیم لیډز دي لیم لیډز اطرافي لیډونه که چېرته آر ویب آر موجه په لیم لیډز کې 15 ملي مترونه کمه شي موږ ولټیج کم شوی دی او که په چس لیډز کې چې هلته موږ مخکې ذکر کړي دي چس لیډز کې د 10 ملي مترونه کمه شي آر ویب نو موږ لو ولټیج دی ګورئ ولټیج کموالی به څنګه پیژنئ چې ولټیج کم دی د آر د لوړوالي نه بیا ګورئ که آر ویب په لیم لیډز کې لیس دین 5 ملي متر او په چس لیډز کې یا په ریکارډ لیډز کې آر ویب لیس دین 10 ملي متر نو موږ به چې ولټیج څه دی کم شوی دی نو اوس دلته دا ولټیج ګورئ دا چې کم لیډونه دي چس لیډز دي وی درې وی څلور 15 شپږ کم لیډونه دي چس لیډز دي که په دې کې آر ویب لیس دین 10 ملي متر 10 ملي متر نه کم و په دې لیډونو کې نو ولټیج څه دی کم دی او دا موږ ته څه راښیي ډیکسټروکارډیا که ولټیج 10 ملي متر نه زیات و دا موږ ته څه راښیي انکریکټ ای سی جي ای سی جي غلط اغوستل شوې ده سر لیډونه چپه تړل شي لیم لیډ ریورسل ورته وایي د اطرافي لیډونو چپه تړل په دې خبره هم سر خلاص شو که نه را به شو اوس نیکسټ سټیپ ته نیکسټ سټیپ کې موږ تاسو سټنډرایزیشن اف ای سی جي ګورو سټنډرایزیشن په دې باندې مې یو 2 دقیقې خبرې شته دی او بیا وروسته هغه نور سټیپونه هغه اسانه دي هغې باندې لږ زر تېرېږو هغه بیا تکرارېږي سټنډرایزیشن دویم سټیپ کې موږ تاسو به وګورو چې ای سی جي سټنډرډ ده که نه ده سټنډرډ دویم شی چې په ای سی جي کې ګورو د ای سی جي کاغذ د کنیکشن دپاره ګور یو خو موږ تاسو دا ویلې چې موږ تاسو پکې شی ګورو ای بي آر لیډ ګورو یول سټیپ کې هم دا ویلې دویم موږ تاسو سټنډرایزیشن اف ای سی جي ګورو یا کوالټي اف ای سی جي ګورو چې کوالټي د ای سی جي څنګه ده موږ څه پوهېږو چې اوس د ای سی جي صحیح ده که دا غلطه ده د دې سټنډرډ برابر دی که سټنډرډ یې زیات و کم دی دې کې 2 شیان موږ تاسو باید مد نظر ونیسو یو سپیډ دی سپیډ او بل چې دی هغه ولټیج دی دا 2 ټکي باید په نظر کې وساتو سپیډ او ولټیج سپیډ اف ای سی جي او ولټیج اف ای سی جي چې سټنډرډ قبول شوی سپیډ چې دی هغه 15 ملي متر پر سیکنډ دی دا به ګورو چې ودرېږه د ای سی جي سپیډ څومره دی په یو سیکنډ کې سټنډرډ قبول شوی څومره دی 15 ملي متر پر سیکنډ باندې که چېرته موږ تاسو دا سپیډ زیات کړو 50 ملي متر پر سیکنډ یې کړو دا کاغذ به داسې سپیډ کې وباسي د ماشین نه به سپیډ کې وځي هلته به هرټ ریټ نارملي تا ته به هرټ ریټ څومره ښیي برډیکارډیا به درته ښیي کم به درته ښیي ځکه کاغذ زر تېرېږي د کاغذ سپیډ زیات دی هلته چې تر څو د زړه اکټیویټي پې رسمېږي دا تېر شوی نو تاسو ته به څه ښیي برډیکارډیا به ښیي که د دې ناروغ د زړه ضربان اتیا یي تاسو ته به یې 40 ښیي ځکه سپیډ څومره شو 2 چنده شو که موږ 15 ملي متره نو دا سپیډ زیات کړو 50 ملي متره یې کړو نو موږ ته به څه راښیي برډیکارډیا به راښیي سپیډ به نه زیاتوو نه سټنډرډ سپیډ څومره دی 15 ملي متره پر سیکنډ او بل ولټیج دی ولټیج په سپیډ باندې موږ تاسو ډېرې زیاتې خبرې وروسته لرو د خیره نیکسټ سبا ته د خیره ځکه ای سی جي پیپر سبا ته وایو
ولټیج نارمل قبول شوی ولټیج دا دی چې 1 ملي ولټ پکې 1 ملي ولټ پکې مساوي پلس ملي متر سره شي. موږ به ولټیج څومره ټاکو ماشین کې 1 ملي ولټ از ایکوال ټو 10 ملي متر. 1 ملي ولټ باید 10 ملي متر سره برابر وي. که چېرته ولټیج دی نه زیاتېږي کمیږي نو موږ ته به ECG څه راښیي غلطه به راښیي صحیح به نه راښیي. یو مثال تاسو ته وایم که چېرته 1 ملي ولټ مساوي 20 ملي متر سره شي نو تاسو ته به ډېر لوړ ولټیج راښیي. ولټیج به ډېر لوړ وي. که نارمل آر موجه داسې دا نارمل آر موجه وي تاسو ته به څه راښیي ولټیج به داسې زیاتېږي. هایپرټرافي به ناروغ نه لري او تا ته به ښکاري چې هایپرټرافي لري. حتی کله کله موږ تاسو ته هسټري سیګمنټ لوړوالی هم پکې راښیي داسې لوړوالی هم پکې راښیي او هغه علت به څه شي د ولټیج زیاتوالی. او که چېرته لو ولټیج کې 1 ملي ولټ مساوي تاسو 15 ملي متره کوي بیا به د ناروغ ولټیج نارملي تاسو ته به لو ولټیج ECG ښیي. अब څومره وي نارمل به دومره وي تاسو به داسې ښیي داسې به درته ښیي. حتی ما داسې هم کتلی شي 1 ملي ولټ که 2.5 ملي متره یې کوي 2.5 ملي متره دا به بیخي په ځمکه درته ښکاري داسې به کوي دا د پیم ولټیج هم کمیږي ورسره داسې به وي داسې به درته ښیي. دا مشکل د څه شي دی دا ستاسو تخنیک مشکل دی. سټنډرډ څومره قبول شوی دی 1 ملي ولټ مساوي پلس ملي متر. نو تاسو ECG کې دویم سټیپ کې چې ګورئ سټنډرډایزیشن اف ECG ګورئ دوه شیان پکې سټنډرډ دي. یو سپیډ دی قبول شوی څومره دی 15 ملي متر پر سیکنډ او بل ولټیج دی څومره قبول شوی دی 1 ملي ولټ مساوي پلس ملي متر. 10 ملي متر څومره کېږي 10 وړې مربعګانې کېږي یا 2 غټې مربعګانې کېږي. اوس تاسو دویم سټیپ هم نه تیر شولی ECG کوالټي هم صحیح ده غلط هم نه ده اخیستل شوې. دریم سټیپ کې به څه کوئ کالکولیټ هارټ ریټ د زړه ریټ به شمارو چې اوس ریټ څومره دی دا چې ریټ شمارو هغې کې بیا موږ میتودونه لرو. هارټ ریټ لپاره یو ورځ درس دی. اریتمیا کې څنګه شمارو او په نارمل ریدم کې څومره شمارو څه رقم شمارو په کم میتود شمارو. دریم سټیپ کې انالایز د ریدم دا څلورم سټیپ راځي انالایز د ریدم. اوس د ریدم انالایز کوئ چې دا اوس نارمل ریدم لري او که اب نارمل ریدم دی که نارمل ریدم دی سینس ریدم دی که اب نارمل ریدم دی جنکشنل ریدم دی څه قسم ریدم دی. او پنځم سټیپ کې به تاسو چې هغلته څلورم سټیپ راځي دلته پنځم راځي PR انټروال به موږ تاسو ګورو. کوم انټروال به ګورو PR انټروال. اوس PR انټروال کې که مشکل راغی نارمل اندازه هم تاسو ته ښیم PR انټروال که د نارمل اندازې نه کمیږي هم پاتالوجي ده او که د نارمل اندازې څخه زیاتېږي هم پاتالوجي ده. دې دپاره یو ایګزیکټ اندازه معلومه ده چې تر دغه اندازې پورې PR انټروال نارمل دی او دې نه اخوا که زیات شي هم پاتالوجي ده او که کم شي هم پاتالوجي ده. شپږم سټیپ کې موږ تاسو څه ګورو شپږم سټیپ کې موږ تاسو P ویب ګورو. P ویب چې دا P ویب نارمل ده که اب نارمل ده. د نارمل P ویب خصوصیات او پراپرټیز یو درس کې شته دی چې P ویب باید کم نارمل خصوصیات ولري. اوس یو ناروغ راځي اوس نارمل P موږ چې راوند یو پرایټي پورته خواته یو راوند ګرد شکل لري. اوس که موږ ته P ویب والا راځي او داسې وینا چوي شي دا پاتالوجي که دا به نارملي دا پاتالوجي که نه موږ نارمل P ویب ګورو چې P ویب نارمل ده که پاتالوجي ده پکې. او وم سټیپ کې موږ تاسو ګورو وم سټیپ کې موږ تاسو QRS ګورو QRS د QRS پراخوالی به ګورو QRS وایډ ده نیرو ده څه رقم د QRS که چېرته ډېر نیرو وي دا یو پاتالوجي موږ ته راښیي که QRS ډېره وایډ وي بله پاتالوجي موږ ته راښیي. دې دپاره خپل یو اندازه ټاکلی چې دغه اندازې پورې QRS دا نارمل ده دې اندازې نه که زیاتېږي کمیږي دا QRS څنګه ده
دا پاتولوژي ده. او دې پسې موږ تاسو ګورو کیوټي انټروال. دا چې کیوټي انټروال څه ته وایي موږ تاسو په درس لرو. کیوټي انټروال به ګورو. نو حالتونه شته دی، په ځینو حالاتو کې کیوټي انټروال پرولانګ کېږي او په ځینو حالتونو کې کیوټي انټروال شارټ کېږي. نارمل رینج شته، که د هغې نه کمیږي پاتولوژي، که د هغې نه زیاتېږي هم پاتولوژي. او بل شی چې موږ تاسو وایو هغه به کیو آر ایس اکسس ګورو. اکسس کیو آر ایس اکسس نارمل اکسس اندازه به تاسو زه ښیم ویب رایټ اکسس ډیویشن دی، لیفټ اکسس ډیویشن دی، د دې د رامنځته کېدو میخانیکیات په کوم ناروغۍ دلالت کوي، په کوم حالتونو دلالت کوي، په دې باندې موږ تاسو بحث لرو. خو ګورئ داسې سټیپ وایز راځو، ښکته همداسې سټیپ وایز را روان یو چې اکسس پسې موږ تاسو ولټیج ګورو. مخکې مې ولټیج باندې خبره وکړه، موږ تاسو به د کیو آر ایس څه ګورو؟ ولټیج ګورو چې دا اوس لو ولټیج ای سی جي ده، دا های ولټیج ای سی جي ده، دا نارمل ولټیج دی. که لو ولټیج دا علت یې څه شی دی؟ ځینې فزیولوژیک حالتونه داسې دي چې هغې کې لو ولټیج ای سی جي، ځینې پاتولوژیک حالتونه داسې چې په هغه کې لو ولټیج ای سی جي. مثلا یو فزیولوژیک حالت تاسو اوبیسټي، اگر که اوبیسټي خپل هم دا فزیولوژي نه ده، پیتالوژي ده. اوبیس که چست وال ډبل وي، ناروغ چاغ وي، چست وال ډبل وي، موږ تاسو څه راښیي؟ لو ولټیج ای سی جي راښیي. ځکه هلته عایق زیاتېږي، د زړه او د ای سی جي د لیډ ترمنځ پرده زیاتېږي. او که سړی ډېر وچ کلک وي، ډېر نازکه جدار ولري، هلته ولټیج څه کېږي؟ زیاتېږي به. او ولټیج نه وروسته بیا آر ویب پروګرشن موږ تاسو ګورو چې آر ویب پروګرشن نارمل دی که نه دی. اوس آر ویب پروګرشن د تاسو یو مثال وایم. نارملي چې موږ تاسو د ای سی جي لیډونه ږدو که نه، نو دا وي یو ښي طرف ته ایښودل کېږي او وي دوه وي درې چپ طرف ته په ترتیب سره ایښودل کېږي او د چپ طرف ته زیاتېږي. نو څومره چې تاسو ګورئ رایټ وینټریکل چې دی د دې دغه چې دی د مسل ماس کم دی که نه، مسل ماس څنګه دی؟ کم دی. څومره چې لیفټ خوا ته ځي لیفټ وینټریکل څنګه دی؟ مسل ماس زیات دی. څومره چې مسل ماس کم وي هماغومره ولټیج کم وي، څومره چې مسل ماس زیاتېږي هماغومره ولټیج زیاتېږي. نو د وي یو نه چې وي شپږ خوا ته ځي، داسې د وي یو نه چې موږ تاسو وي شپږ خوا ته ځو، دا ولټیج څنګه کېږي؟ دا لوړېږي، دا ولټیج داسې لوړېږي. داسې دلته آر موجه دومره وي په وي یو کې، وي دوه کې چې ګوري نور هم زیاته شوه، وي درې کې چې ګوري نور هم زیاته شوه، وي څلور کې چې ګوري نور هم زیاته شوه، وي پنځه کې چې ګوري نور هم زیاته شوه، وي شپږ کې چې ګوري نور هم زیاته شوه. دغه ته څه وایي؟ نارمل آر ویب پروګرشن. نارمل آر ویب پروګرشن نارملی ګوري دا آر ویب څنګه کېږي؟ داسې پورته کېږي. خو که چېرته دا پروګرشن تعقیب شوی نه و، ریګریشن و، ریګریشن معنا ښکته شوی و، څومره چې هغې طرف ته لیک ښکته کېږي، بیا به تاسو د ایمای سټیجونو کې د خیر ویم چې د ایمای پنځم سټیج دا چې دی په دې کې آر ویب ریګریشن منځته راځي، آر ویب پې کمیږي. هایپرټراپیګانو کې رایټ وینټریکولر هایپرټراپي کې په ویو کې آر لوړېږي، وي پنځه وي شپږ کیس پیدا کېږي، هېڅ چورېږي. نو موږ به دا ګورو چې نارمل آر ویب پروګرشن شته او که نشته دی. بل کیو پاتالوژیک به ګورو. نارملی موږ تاسو کیو ویب په اسانۍ سره په ای سی جي کې ډېره نه ګورو، ګورو به چې کیو پاتالوژیک شته که نشته دی په ای سی جي کې. ګوري تاسو داسې ای سی جي وي، اکثر ای سی جي داسې لیدل کېږي. سبا به انشاءالله تاسو زه ای سی جي ګانې م راوړم. دلته موږ ګورو کیو ویب ښکارېږي ډېره کمه، کله کله بیخي کیو ویب معلومیږي نه. دلته کیو ویب شته نه معلومیږي، دا نارمل حالت دی. نارملی کیو ویب ناٹ ویزیبل، کله ویزیبل نه یو کله ډېره وړی. خو که دا کیو ویب غټه شي موږ له بیا پاتالوژي راښیي. څومره غټه شي دومره غټه شي، دا آر دی که نه، دا کیو دا څه دی؟ آر دی. د دې خپل مربوطه آر د یو پر څلور برخې څخه څه شي؟ زیاته شي، یا 15% د آر څخه څه شي؟ دا زیاته شي. دې ته موږ څه وایو؟ کیو پاتالوژیک. څنګه پوهېږو؟ دلته موږ شکل رسموو. دلته ګورئ
کیو غټه شوې ده که نه تقریبا هر ته رسېدلې ده نږدې ده دا څنګه دې ته کیو پتالوجیک وایي چې د خپل مربوطه آر د 15% څخه زیاته شي چې د خپل مربوطه آر د 15% څخه زیاته شي دې ته موږ څه وایو کیو پیتالوجیک دې ته موږ کیو پتالوجیک نو موږ ګورو چې په ECG کې کیو پتالوجیک شته که نشته دی که کیو پتالوجیک موجوده و دا موږ ته نیکروز راښیي مایوکارډل نیکروز دا په نیکروز کې دا کیو پتالوجیک منځته راځي او بل شی چې موږ تاسو ګورو هغه به ایسټي سیګمنټ اب نارملیټیز وي دا ایسټي سیګمنټ نه دی دا دغه ایسټي سیګمنټ دی ایس ختم شي او ټي شروع شي دغه ایسټي سیګمنټ دی چې ایس ختم شوی جے پوینټ ورته وایي یا جنکشن پوینټ یا جوینټ پوینټ ورته وایي دا ایسټي سیګمنټ دی د دې اب نارملیټیګانې په ECG کې ګورو نارملی دا د پیز لاین سره ایکول او برابر وي او که چېرته دا ایسټي سیګمنټ نسبت د پیز لاین ته ښکته پورته شو پتالوجي ده که ښکته شوم پتالوجي ده او که پورته شوم پتالوجي ده نو ایسټي سیګمنټ به ګورو او بیا به موږ تاسو ګورو ټي ویب اب نارملیټیګانې به ګورو ټي ویب اوس دا ټي خوا پرایټ ده که نه پورته خواته ده که مثلا یو ناروغ دا ټي داسې شوله داسې دا موږ ته یو پتالوجي راښیي که دا ټي ویب سرچپه شو داسې دا سرچپه شوه دا موږ ته یو پتالوجي راښیي دا چې په کومو حالاتو کې ټي داسې پورته کېږي زموږ ستاسو بحث پېشته دا چې په کومو حالاتو کې ټي سرچپه کېږي زموږ ستاسو بحث پېشته دی بیا موږ تاسو سپیسیفیک ټي ویب سیمیټریک ټي ویب انورجن اسیمیټریک ټي ویب انورجن دا په بیلو بیلو حالاتو کې دا موجود وي موږ تاسو یې ګورو په دې باندې به بحث کوو انشاءالله او دا به ګورو دا به یې وګورو او نیکسټ یو ویب تېر ورځ مې یو ډاکټر صاحب ویلي چې یو ویب ګورو چې یو ویب پرومیننټ ده که نه ده پرومیننټ په نارمل حالاتو کې مې یو ویب موجوده وي او په پتالوجیک حالاتو کې مې یو ویب موجوده وي په نارمل حالت کې مې یو ویب شته او په پتالوجیک حالت کې مې څه ده یو ویب شته دی په نارمل حالت کې مې یو ویب وي دا اوس یو ویب ده او دا هم یو ویب ده دا هم یو ویب ده دا هم یو ده خو دا نارمل ده نارمل یو ویب ده او دا څنګه ده دا پتالوجیک ده ولې دا نارمل شو هماغه یو ویب ده او دا پتالوجیک شو کله چې یو ویب موجوده وي او ټي ورسره اپرایټ وي پورته وي ګورې دا ټي ده اپرایټ ټي ویب ورسره څنګه یو ویب دا نارمل یو ویب ده او که چېرته داسې شوه چې ټي فلیټ راله داسې ټي هموار راله یا سرچپه راله او یو پیدا شو یو پرومیننټ شوله دا موږ ته هایپوکلیمیا راښیي معنا دا چې د دې ناروغ د پوتاشیم اندازه کمه ده دا موږ ته هایپوکلیمیا راښیي دا پتالوجي شوه که نه او دا څنګه شوه نارمل نو سټیپ وایز به همداسې راځو چې AVR ګورو standardization of the ECG ګورو calculate heart rate analyze heart rhythm PR interval ګورو P wave ګورو QRS ګورو د دې wideness ګورو QT interval ګورو QRS access ګورو QRS voltage ګورو او ورپسې بیا Q pathology ګورو او د QRS voltage هم ویلې Q wave ګورو ایسټي سیګمنټ اف نارملیټیګانې ګورو یو ویب ګورو نو دغه سټیپ وایز که موږ تاسو دا ټول شیان په یو ECG پیپر کې همداسې ترتیبوار وګورو نو موږ تاسو نه میسنګ نه کېږي شی نه پاتې کېږي ټول اب نارملیټیګانې کارډیک اب نارملیټیز یا ایکسټرا کارډیک اب نارملیټیز چې په ECG کې موږ تاسو ګورو هغه به موږ تاسو وکتلی شو او که چېرته موږ تاسو داسې سټیپ وایز رانه شو کېدای شي موږ تاسو یو شی مس شي مثلا ټول شیان دی وکتل PR انټرول ته یې پام نه شو دی نه کاته هلته PR انټرول څه وي پرولانګ به وي یو موږ له څه ښیي AV بلاک راښیي به چی راښیي AV بلاک خو تا نه به AV بلاک مس شوی یو پتالوجي مس کړه که نه نو تھینک یو فار پارټیسپیشن نیکسټ ټاپک زموږ ستاسو ECG پیپر دی